عزیزانو دمرا قدر خبره ذہن کې یاد ساتل پکار دي چې روح دا یو پټه معامله ده. هغه وخت کې سړی ته پته ولګي چې څه وخت کې روح ته وځي، نو بیا د هر انسان چې ده عین الیقین پر راشي چې اوس روح کم خلاړو او زکم خلاړو. د روح په مسله کې د علماو ډېر زیات اقوال موجود دي. علامہ ابن قیم چې دا د حدیث حافظ گویا هغه محدث توای چې هغه ته 3 لک حدیث سره د سند یاد. اوس سند څه ته وایي؟ زما بعضی خبرو کې لوی مشکل چې دی هغه دای چې د الف ب ت س غوندې خبره دې نه کړي، نو بیا خلق په پوهېدل مشکل. ځکه چې هر سړی په دې میدان کې بالکل دیوال دی. اوس په سند باندې عام خلق چرته پوي چې حافظ ابن قیم چې ده هغه ته 3 لک حدیث سره د سند یاد. سند دی ته وایي حدثنا فلان. دا محدث وایي چې ما ته حدیث بیان کړو فلانی. قال حدثنا فلان. افلانی وی چې ما ته حدیث بیان کړو فلانی. قال حدثنا فلان. بیا غ فلانی وی چې ما ته حدیث بیان کړو فلانی. نادرم کس وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هکذا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دا څه کړي. دیتا سند دا حدیث وی. نو حافظ ابن قیم تا د حدیث د الفاظ سره سره د هر حدیث سندم یاد. اوس 3 لک حدیث چې یو سړی ته سره د سند نه یاد وي، اندازو کوي چې د دې سړی به کم مقام وي. تاسو وای په ایمان په دې جمعات کې چې ناس کې یو حدیث تاسو ته یاد دی؟ ها وای ما یاد دی درته یو حدیث، یو ورکوټه غوندې حدیث دا تاسو ته یاد دی؟ نو مونږ هم خلق یو، بنی آدم یو. د هغه خلقونه زمونږ ژوند یو په کروڑها درجې اوچت دی. زمونږ اوسېدل وګوره په څنګه کورونو کې، زمونږ جامې، زمونږ خوراک، زمونږ اسکاک، دا مو ګوره. او د هغه خلقو اوسېدل د کجورو د پاڼو به دیوالو، د کجورو د پاڼو به چتو، او په توشک کې به د مالوچو په ځای د کجورو پاڼې اچولې. په اوړي کې یخې اوبه نه وي او په ژمي کې ګرمې اوبه نه وي. او خوراک څو
قجوری او ستوان دا ستا د زمانه دا سبزیانې چې کمی دي دام نه وي. او شوق او ذوق داو چې یو محدث تبا درې لکه حدیث یاد. محدثینو کې 3 اقسام دي. یو حافظ دی، یو حاکم دی، یو محیط دی. عزیزانو یو محدث تا بپکې داسې مو چې هغه ته به 14 لکه حدیث یاد. 14 لکه حدیث. نو عرض میں داو چې علامہ ابن قیم دا حافظ دا حدیث. اوس چې کوم قوم د قوم داسې وي چې هغه دعوه کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی توب او د خپل پیغمبر یو خبرم ورته یاد نه یو خبر. دا قوم هم څه په قومونو کې شمار دي یا دا خلق بنی آدم هم دي. دوی نه خو حیوانات خدي. په خدای باور وکړه چې دین مخکې خزي زنانه ہوتا بچ کم روایات یاد کم حدیث باورته یاد صحابه غوندې خلق باورتله او پس پرده به د زنانه او نه د حدیث تپوس کول. نو دیو جن عزیزان اغه زړه تباہ دی، اغه زړه مړ دی چې کم زړه کې حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اغه زړه تباہ. اسی منځونه ډېر کوي، منځونه کوي. ما درته ارزو کو چې مونږ سره کوي تاسو مونږ داسې دی لکه سړی چې پتاڼه کې ونی ویشي او خپلوان ورپسې منډې ترړې وایي نو هغه دې دپاره نه وایي هغه منډې ترړې چې دا تاڼه یې خوښه ده. تاسو تاڼې خوښې دي په ایمان وایي خوښې دا کچره یم خوښې دي کچروله چې تاسو ځای راځئ نو دا مجسټریټان هم خوښي مخونه در باندې ډېر ښه لګي یا د تاڼېدارانو مخونه در باندې ډېر ښه لګي خو وله ځئ راځئ دې دپاره چې سړی در نه نیولی دی چې دا سړی را پرېږدي. دا معنا نه ده چې تاڼه دې خوښه ده یا کچری دې خوښه. نو جماعت له په دې نیت نه راځي چې خدای دې خوښ دی یا رسول دې خوښ دی. په دې نیت راځي چې د دوزخ ته اورېدلي دي چې چېرته اور کې مې خدای پاک وانه شي. وایي په ایمان داسې ده که نه دا دې اورېدلي چې د مرګ نه وروسته دوزخ دی او اور دی او بعضې مولیان وایي چې وروره پکې اژدها ده او د اژدها په خوله کې میچن ده او په میچنې کې به سړی ورچوي او پکې به ګرځي او دلیږي به پلانې بوی بیړی غرکش هله جومات له منډه کوي چې میچنې کې اوړه نه شي. نو جومات له دغې له راځي
جماعت لدیله نه راځئ او نه په جماعت کې مونځ دې دپاره کوئ چې ستاسو خدای خوښ دی یا ستاسو رسول خوښ. زه دا پوهېږم. او کنی را میدان ته شئ چې خبرې وکړو. که د چا خدای خوښي نو د خدای خبرې به خوښي که نه به خوښي؟ خوښي به تاسو وایئ دا اوس خو ټول سیاسیان لیډره لنګه شوې ده خو هر سړي د مور میړه چې دی لیډر دی. هر سړی چې ګورې لیډرګی. کومې پارټۍ والا نه چې تپوس کې د خپل لیډر ټولې خبرې ورته یادي که نه یادي؟ جمعیت العلماء والا نه چې تپوس وکړي مولانا فضل الرحمان هغه داسې وویل هغه داسې وویل هغه داسې وویل هغه داسې. پیپل پارټۍ والا نه چې تپوس وکړي بې نظیره خو هسې هم د خوند شی دی هغې داسې وویل هغې دا 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 جواب ورکړو هغې دا تقریر وکړو. هر یو نیشنل والاو نه چې تپوس وکړي ولی خان او ولی خان دا وویل هغه دا وویل هغه دا وویل هغه دا وویل. جماعت اسلامی والاو نه چې تپوس وکړي صاحب قاضي حسین احمد صاحب هغه دا وویل هغه دا وویل هغه دا وویل. هر یو نه چې تپوس کې د خپل لیډر مکمل تقریرونه ورته یاد دي که نه دي؟ د سن صفر د زمانې نه دلایل ورته یاد دي. د سن صفر زمانې نه د دنیا د لیډر چې ورسره محبت دی او د جناب محمد رسول الله یو حدیث درته یاد نه. د خدای د کلام یو آیات درته یاد نه دی. نو ستا خدای خوښ دی یا ستا رسول خوښ دی؟ نو خوښې مخې نشته. ماما ځان مه ستړی کوئ. که مین نه یئ او عاشقان نه یئ نو په دې ټکر والو به جنت نه ملاوي او په دې ټکر والو به د خدای دیدار نه ملاویږي او په دې ټکر والو به د پیغمبر قرب او دغه هم نشینی نه ملاوي. دا زمونږ هسې دغري زړم بتخانه ده. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اڑه دی بتخانه ده او منځونه ډېر کې تدین عشق او بیا عشق بد چا پشان کې درابیا بصری غوندې به کې خزه ده. خدای ته التجا کوي چې یا الله ته پوهې زما په زړه چې زه دا عبادت که دې دپاره کوم چې ته ماله جنت راکا نو اے الله ستا دې په خپل ذات قسمی چې په ما عمر له جنت حرام کا عمر له چې ماله جنت را نه ستا دې په خپل ذات قسمی که زه دا عبادت دې دپاره کوم چې ته ما د جهنم نه بچ کا نو خدا بیا دې ستا په ذات قسمی چې ما ټول عمر په جهنم کې واچوه ټول عمر یریږم ته نه او کنا ته پوهې چې اے الله زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ماله جنت راکا
زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ما د دوزخ نه بچ کا، ته په دې پوهې. زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې. نو چې هر کله زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې، نو ته زما شه که نه. نو آواز ورته وشو چې رابعه بصري زه د هغه ورځې نه ستا یم چې په کومې ورځې ستا پړه کې اراده دا پیدا شوې. نو عرض مې دا عبادت کې به د دا نیت نه وي چې جنت راکاو. حدیث کې راځي او صحابي به دعا کوله چې یا الله جنت کې خي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ چې ده هغه مال راکړي. حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې الله بنده خبره اوږدوه ما دا وایه چې خدای جنت ته مې ورننه باسې، او چې ننوتې یو ځل هر څه بستای. خبره په ننوتو کې ده. اوس مونږ دعا کوو صاحب دعا وکړئ چې خدای پاکه نه پلانې مړ دی اته واړه جنت ته ورکړي، اته واړه جنت ته ورکړي. دا اوس دعا ده. اته واړه جنت چې تا دله ورکړه نو ته به کوم خوځې؟ یعنی کل بل خو اته جنت دي که نو اته واړه خو تا دله ورکړه او ته به کوم خوځې؟ نو زمونږ هېڅ شی د سړیتوب نه، هېڅ نم دعاګانې د سړیتوب دي او نم منځونه د سړیتوب دي او نم ژوند د سړیتوب او نم کردار د سړیتوب. نو عزیزانو عرض میں داؤ حدیث یاد کرے. حافظ ابن قیم 3 لک حدیث ورته یاد اور یو حدیث سره د سند ورته یاد. دا دومره لوی باس میں درته دې پورې وکړو چې دا هغه علما دي او هغه لوی خلق دي چې دی په یو یو حدیث پسې په سونو میل مزل کړي. دا به ورته پته ولګېده چې دې ځای نه مصر کې یو عالم دی او هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دې ځای نه به مصر ته پیدا سړی روان شي. نو اندازه کوه چې دې ځای نه مصر ته پیدا په کلونو مزل به، نو په یو حدیث پسې به په کلونو مزل کو. نن حدیث تاسو د خولې ته راغلی، د خولې ته، لیکن دا بدبخت قوم یادول خو یې څه کې اورېدو ته هم تیار نه دي. اورېدو ته زما دې په خدای قسمی که ته د پیغمبر حدیث اورېدو ته تیار نه او د پیغمبر حدیث یادولو ته تیار نه، په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت تم تیار نه. که ته د قرآن الفاظ او معانی زده کولو ته تیار نه، په قیامت کې به ستا بخښنې تم تیار نه. دا زما د کور خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده چې قیامت کې به ته ړوند را پاسې د قبر نه ړوند. ته به آواز وکې چې یا رب لما حشرتنی اعما، خدای زه دې ړوند ولې د قبر نه را پاسولم، وقد كنت بصیرا، زه خو دنیا کې بنا ومه اوس دې ړوند ولې را پاسولم. نو د دې جواب به څه وشي؟ جواب به څه وشي؟ جواب به دا وشي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ړوند مې ذکر را پاسولې چې زما قرآن تا ته راغلی او تا شاته غورځولی. نو کذالک اليوم تنسى،
الله به وایي چې تا زما قرآن هیر کړی نن تم زما هیرې تم هیرې خبرم در نه یم چې ته څوک شته که نو په قیامت کې به تاسو د خدای هیر یې که ربونه کاله به د حشر په میدان ولاړ یې او حساب بم نه شروع کیږي الله دې د هغه هلاکت نه ساته ته زما هیر نو عزیزانو عرض میں داو چې منځونه دې دپاره مه کوئ چې تاڼم فرض کړی د جومات د جومات خپل شان دی د جومات خپل مقام دی د جومات خپل رتبه ده جومات له چې ته راننوځې دا به تصور کې چې دلته خدای دی او زه مجرم راننوتم نو معافي به غواړم جومات له چې راننوځې نو دا به تصور کې چې دلته زما معشوقه ده دلته زما محبوب دی زه محبوب ته راننوتم د جومات خپل مقام دی د دې وجنه ظاهري احکام د خدای او د رسول منل چې دي دا به په اعتبار د عشق سره مني د دې داسې مثال دی یو پردی ښځه تا ته ووایي چې ورشه یو من اوړه راوړه راته تاسو به ولا راوړئ هلکه خولې ګونګي دي پردی ښځه درته وایي چې ورشه ماله د پرپراکو جوړه راوړه را به وړئ پردی ښځه درته وایي چې ورشه مال هغه یو لیش چې اوچتي هغه سینډل راوړه را به وړئ والا ولی ځکه چې دې سره دې څه تعلق نشته او که خپلې ښځې درته وایي چې ورشه اوړه راوړه په منډه بیا راوړي که نه ورشه جامې راته راوړه په منډه بیا راوړي که نه ورشه د پرپراکو جوړه راته راوړه په منډه بیا راوړي که نه ځکه چې دې سره د عشق دی که دې سره د مینه ده دا ستا ښځه ده دې نه بغیر د کور نه جوړېږي نو حکم یې څنګه مني څنګه چې د خپلې ښځې حکم په اعتبار د مینې او د محبت گویا کې مني دغسې د منځ او د روجې او د احکام الهیه او حکم چې دی هغه په اعتبار د مینې مني په اعتبار د بیګار به نه مني دا به نه ګڼئ چې دا بیګار دی الا که مونځ ورته ونه کړم نو پرېږدي مې نه بیا نیسي مې دوزخ کې مې اچي که په دغه نیت منځونه کوم کور دی وران دی تاسو خیال را منځ به حکم د محبوب او د معشوق ګڼې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه کله ډېر ستړی شم او سفر وکړم نو ټول ستړیوالی مې ختم شي چې یو 2 رکعاته نفل نیتو تړم او خپل محبوب ته په سجده پرېږدم نو چې محبوب ته تندی ولګوم نو ملاقات مې ورسره وشي نو چې د عاشق سړي ملاقات محبوب سره وشي بیا ستړی پاتې کېږي نو منځ به په دې نیت حج له لاړې حجیان چې راشي صاحبه څه لګیایي عرب دسی دی فلانے دسی دی او هو شیطانانو کې دسی چل او پکې ون ختم
په طواف کې داسې شلو شو، په بلانی کې داسې. دا ذوق او شوق صحابو نه تپوسو کا چې د مدینې نه به په خپلو خپو راتله مکې معظمې پیدا 400 میله لار، او دغه طواف او منا او مزدلفه او عرفات به په خپلو خپو او چې اوزګار بشو نو دعا به وکړه چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدای خواری موکړه خو سي قبول کا. ابراهیم علیہ السلام او زوی ته حکم شو چې کعبه جوړه کا، چې کعبه جوړه کړه نو اخر کې دعا وکړه چې ربنا تقبل منا، خدای اوسه قبول کا. خواری خو موکړه خو چې قبول یې کې په د مخره ونه لې ته چې منځو کې او باروزي د مولا د پیازه زوی د ځان نه جوړ کړي چې مونږ مې حقوقن وسم جماعت نه راووت کې نه د غړې زیب سم جماعت نه راووت جماعت تک خرم لاړ شي او بار روزي نو ته چې مونږ د باروزي بته چې دغه د جنت توتی شو ما وسم جماعت نه راووت نه نه چې مونږ دې وکړو نو دعا به وکړي چې خدای تقبل منا اوسه قبول. دا منځونه به د قیامت په ورځ زمونږ په د مخ راوویشتی شي، په د مخ ځای ورک شي. دا ستاسو منځونه تاسو ما دپاره نه دي کړي. نو دې وجې نه الله او داغه محبوب سره به هر شی مینه او عشق مد نظر کې، او داغي احکام با تاسو د معشوقي حکم غړي. نو عاشق سره چې د معشوقي د حکم تعمیل وکي، ایو بزرگ وایي چې عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی، ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے، بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے، وہاں بھی وہ صنم ہے تو کیا منہ دکھاویں گے، جوشے جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنوں بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے. وہ معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دے، معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا. دا اللہ انوار او تجلیات بچ څه وخت کې چمکاویږي، مجنون به وای دام لیلا. تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں داو چې تلاش وکوي او په تلاش کې به خدای پاک ارس در کوي. ارس منصور ولی او بزرگو یو مقام ته ورسېدو ځکه چې خدای پسې ګرځېده، چې خدای پسې ګرځېده نو ورته ملاو شو، خو چې ملاو شو ورته ویلیدو هغه جله کې ولیدو نو هر طرف ته چې ګوري نو خدای خدای ځان ته چې ګوریم خدای. نو دې مقام ته ورسېدو چې انا الحق आवाज د خولې نه ووت. انا الحق دا معنا نه و چې زه خدای ما، ځکه چې هر طرف ته کته نو د خدای نه سوا بل څه په نظر نه ورته، بل څه دې ته استغراق فی الله وایي، یو استغراق فی الرسول دی، یو استغراق فی الشیخ. دیتا استغراق فی اللہ ہوئی، اور طرف تا چگورے اللہ بدر تخکار.
دې حد ته راورسېدو چې بیا اودس ماته نه شو کولی، ځکه چې هر ځای به یې کته. مولیانو راونیوو مړې کړو چې ځان ته خدای ویل. هغه مولیان هم تکړه وو، حکومت اوس په مشرق اخبار کې یو مضمون راغلی دی، اسرائیل کی ریټایرمنٹ. نو دې دا چیټونه ما ته راځي چې دا مضمون وګوره چې اسرائیل علیه السلام وایي چې زه ریټایر کېږم، نور ستړی شم، دا روحونه نور نشم قبضه کولی. خیال هم راغی. نو مالې ما ته چیټونه سله راوړئ. دا چیټ خو د پیپل پارټۍ گورنمنٹ ته یو صحیح، د صوبه سرحد وزیر اعلی ته یو صحیح چې د مشرق اخبار بل کار نشتا سوا د وزیرانو د پسې د دبلې غږول. وزیر صاحب غلو ته کېناستو، متیازو ته کېناستو، خدای په خیر خیریت ته غل راوویسته او په خیر خیریت را پاسه. دا د مشرق ډنډورجي توب دی او دا شیطانت دی. اوس زمان شاه نامی او سړي دا بیان ورکړی، نو کار دې څه دی چې ته په اخبار کې د کفر بیانونه ورکړې؟ کار دې څه دی؟ نو معلوم شي ولا مونږ څه کار دی چې د چا حکومت ته هغې ته وایي چې هلکه ستا حکومت کې دا بیان ولې ورکړی؟ زما حکومت وی او دا بیان راغلی وی، بیا به مې درته ښودلی وی چې د سیر څو پخي. اوس مونږ څه کولی شو؟ زمونږ دومره وس هم نه رسي، دومره وس چې الله پاک دې د پاکستان په حکومت باندې د شین اسمانه تندر راوغورځوي، د شین اسمانه تندر. اوه میاشتې وشوې نن تاسو وکړه څه در په در اوبو پسې ګرځېدی. د جمعې په ورځ به لاری را لېږلی، د کافر بچو نن لاری هم راونه لېږلی. او هغه د رزیل بچی چې کوم لاری را لېږي هغه ته صوفي صاحب وایي، ګیری ده، صوفي نه دی، سوټي صاحب ورته. هره جمعه به هغې رزیل ته ټلیفون کې مینتې به کې، زارۍ به کې، نو د ذلیل بچی به چې دی بیا تا ته اوبه رالي. دا ستا د ملک د حکومت حال چې په پېښور غوندې ځای کې اوه میاشتې وشوې اوبه نشته. په کمیټۍ کې رسکشي شروع ده، دوه سنډاګان په جنګ دي. یو سنډا وایي چې زه میر کېږم، بل سنډا وایي چې زه میر کېږم. اوس څه چل کې؟ خدای پاک دې د دې نه سخت دی. دعا وکړئ چې په ځمکه کې خدای اوبه وچیږي چې د تندې هلاک شي دا قوم، د تندې. دا ذلیل قوم دغسې هلاک کړی او تباه. تاسو په منځونه دي او کبړونه دي، دلته یو منځ ګزارو هغه ته مې وې دا تا پیپل پارټۍ ته ولې ووټ ورکړی؟ بېنظیرې ته ویل دا زما د ښځې په شان ده، خوښه مې وه ډېر، بزرګ دی. نو چې سم انتخاب کړی دی نو پروره مونږ څه کار؟ ته یو سړي واده کړی، واده پسې اوتر اوتر ګرځېده 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 چېرته ګڼکپان پې پېښ شوي دي. چې ګڼکپان پې پېښ شوي دي نو هغې ویلې داسې ښځه هم دله کتلې ده چې بس په هوا به ګرځي. 100,000 روپۍ ترې والي دي او ډولۍ مولۍ والا برابره کړې ده، ویجړه یې والا په ډولۍ کې کېښودې. چې کور ته یې بوتلې ده چې ګوري هغه ویجړه دی. هلکه دا ولې؟ ویلې بهي خبره دا ده چې تا ډولي غوښتو، ډولي خدای تا ته سور ډولي ورکو، ګڼکپان سور ډولي. اوس کې پکې نه ویجړه ناستي، مونږ څه کولی شو؟
هغه کوچه ناره وي ما پیسې را ما پیسې را ته تختیدلی. نو خدای تاسو له په ډولۍ کې اجړه راوسته پیسې مملاړې ایمان مملاړو او راغې د اجړه اوس یې سنبالوي مونږ نور بغیر کی د پیغمبر حدیث او د پیغمبر قرآن سره دشمنی ده نو د خدای او د پیغمبر تاسو سره دشمنی ده. تماشا کوي چې تاسو انجام بسي. د چا چې حدیث سره دوستی وا واورا ابو هريره په حدیث مې نو لس ورځې نهارو غږ نه کول لس ورځې. پیغمبر ورته وی ابو هريره ته غږ ولې نه کوي چې زه وګم ورته وی یا رسول الله په خدای مې قسم وی د سترګو تمنا مې دا ده چې تا ته مې لیدلی د زړه تمنا مې دا ده چې ستا حدیث مې پې یادولی والله دا دوه تمناګانې مې پوره کېږي نه د روټۍ پروا لرم او نه د اوبو نه د ملاستې په شوق یم او نه د ناستې ستا په چهره انور چې زما سترګې لګي نو زما دې زړه وچوي چې زما زړه به چېرته د روټۍ تمنا ابو هريره جناب رسول الله ولا یو کڅوړه ورکړه وی ابو هريره دا کڅوړه والا چې کله اوږې کېږي نو دې کڅوړې کې لاس منډه تازه کجورې بروزي او ته به خوري کڅوړه ورسره و چې کله به اوږې شو کڅوړه کې به لاس نه ایستو بے موسم کجورې به تازه راووتې او د به وخوړې ډېره موده کڅوړه ورسره وه او دا کار به کېده. حضرت عثمان چې په کومه ورځ شهید شو په هغه اله ګوله کې ابو هريره نه هغه کڅوړه ورکه شوه چې ورکه شوه نو پاس په یو غونډۍ باندې ناست دی او دا شعر وایي چې للناس هم ولی اليوم همانی للناس هم ولی اليوم همانی فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني د خلکو خو نن یو غم دی د حضرت عثمان شهادت او زما دوه غمونه دي یو د عثمان شهادت او بل د محمد رسول الله د لاس کڅوړه رانه ورکه شوه کڅوړه کې به لاس منډې او تازه روټۍ به روزي چا چې د پیغمبر د حدیث سره محبت ناروح باندې باس پاتې شو. عزیزانو پرون د شیخ الهند رحمت الله علیه سره په مالټا کې 15 کاله قید یو مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک یو میاں عزیر گل صاحب پسخاکوٹ کې دا د شیخ الهند سره په تور اوبو کې د انګریزانو په حکومت کې 15 کاله کې نو پرون میاں عزیر گل صاحب وفات شوه نو زه د هغه په جنازه کې وم نو هغه یو وصیت کړی چې د خپل استاد د شیخ الهند یو دوه واسکټ ځان سره ساتلی چې یو واسکټ په اوړي کې د اغوستو او یو په ژمي کې د اغوستو نو یو د خامتا واسکټو سپین غوندې او یو د هندوستاني کپڑے بادامی رنگ غوندې ګدنه وه چې هغې کې دننه مالوچ ګنډلي او پاس او لاندې ته کپړه وه دا پخوا به چې د بزرګانو اغوستې دا دوه واسکټه میاں عزیر گل صاحب ځان سره ساتلی وصیت دا کړی چې کله زه مړ شمه نو زما په قبر کې به زما د سر لاندې زما د استاد دا دواړه واسکټونه د بالښت په ځای راتګ دی نو زه خو دا چې ما وکته د شیخ الهند رحمت الله علیه دا واسکټونه نو بے اختیاره مې ترنه لږه غوندې ټوټه راوشلوله او لږ مې ترې مالوچ راوویست ما دا تبرک دی ځان سره به یې ساتم
نو عزیزانو پرون هغه وفات دا هغه سړی و چې په دیوبند کې به په لندن کې انګریزان تیارېده د هندوستان دا انګریزان شیخ الهند مولانا عزیر گل او مولانا حسین احمد مدنی ویستی تاسو خیال راکړئ نن د مولانا مدنی بچو تم چې اندوان د قدر په نظر ګوري دا غي وجه دا ده چې د هندوستان په آزادۍ کې د مولانا مدنی او د شیخ الهند ډېر لوی لاس په پاکستان کې چا چې د انګریزانو د ویستو د پاره منډې ترړې والې وې او دوړ دوپې کولې و د هغې ایس قدر او د سخاکوټ خلقو میا صاحب نه پېژن وصیت یې دا کړی چې زه مړ شم زه مسافر یم پام کوئ چې زما د مرګ خبرو نه ګرځوئ مسافر یم زر راته کوتې وکنئ او خخ مې کوي چې زما خدای سره معامله صحیح شي چې خبرو نه ګرځوئ د خدای مهرباني وه پرون د علماو د طالبانو نه سوا نور څوک اډو خبر نه د اخبار ټیم و نه د ریډیو ټیم و نه د ټلویزیون اوس خلک وایي په ټي وي ونه ویلې او په ریډیو ونه ویلې او پلانې ونه ویلې مال خدای پاک خو که زه مړ شم الله دې زما نوم مه په ریډیو کې اخیستی کوي او مه په ټي وي په ټي وي او په ریډیو چې ووایي نو بس هغه وبخلو په اخبار کې تعزیت ورکړی دی وایي ګورنر صاحب هم ویلي دي چې افسوس دی په ایمان وایي زمونږ د ګورنر پروا به مې چېرته د هغه په مرګ یا د دې وزیرانو که خدای پاک هم ته په خیر خیریت زر خلاص پروا بھی تعزیت سی وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا زمر شمس بھائی دوستان مرگری براشی پلاؤ نہ بوخری لاس بوچت کی دعا ہوگی جی خدا خبر د خدای او د رسول کوي عزیزانو تقریر می درته پدې و چې قران او حدیث سره رابطه دا بوډاګان یې تاسو ټول خدای ورکا دا بوډاګان کې نه د علاقه علماو سره مدرسې پارځه کې ډېری دي مدرسین پکشتا علما پکشتا یو حدیث یادوي یو وړو کې حدیث یادوي د قران سورتونه یاد کړئ یو تبارک الذی چې سړی ته یادای او د شپې سملی او تبارک الذی وای دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به د قبر له عذاب نه راځي تاسو له تبارک الذی یاد نو سه روټي خلاص توب مکوي او ما سه ډغری وهي او مدار منځونه کوي قران او حدیث سره رابطه پیدا او منځ او داس خدای او رسول سره عشق مد نظر کوي چې دا زکه کوم چې زما خدای ډېر خوښ دی او دا غوي دي چې دا کار وکړه زما رسول ډېر خوښ دی او دا غوي دي چې دا کار وکړه